د افغان حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنې رد کړې او په خبره یې دا مهال په افغانستان کې کومه ډله نشته او نه د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد کاریږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر کابل ښار ته د پنجشیر سیند اوبو د انتقال په اړه د کټوازي ګروپ خصوصي شرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي د یاد ولایت استخباراتو ریاست په سره رود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږو غړو د وژنې په تور 3 کسان نیولي او د پیښې په تړاو له هم څېړنې روانې دي. د عزیزي ګروپ مسؤلینو د بامیان ولایت له والي سره کتنې کې ویلي چې د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید له ډلې به دغه ولایت کې د 800 میلیونه ډالرو په لګښت له ډبرو سکرو څخه 800 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې تېره اونۍ د پاکستان له بندخونو 110 افغانان چې له یوې تر 6 ورځو د بند موده یې تېره کړې وه آزاد او بیرته هېواد ته راستانه شوي دي. راپورونه وایي پر غزې د اسرائیلي رژیم د بریدونو په پایله کې په تېرو 24 ساعتونو کې 80 تنه شهیدان شوي او پر دې سربیره 3 تنه نور بیا د لوږې له امله مړه شوي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پایلې خبرو سره هم مهاله د اوکراین په خارکیف او ژاپورژیا ښارونو د روسیې په تازه بریدونو کې 14 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.